علمي څهره جهادي څهره د زړونو محبوب د زړونو ترجمان فخر العلماء محقق العصر فقيه الزمان استاد العلماء د کابل ولایت څخه راغلی دروند میلمه زموږ د نننۍ پرتمینې ځانګړی خاص شخصیت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالحمید حماسي الحنفي الکابلي حفظه الله ته چې دریځ ته تشریف راوړي له خپل عالمانه وینا میناناکه قیمتي له پند ډکه وینا وراغلو قدرمنو حاضرینو ته واوروي تشریف راوړي له کابل ولایت څخه راغلی درو شخصیت فقيه الزمان شيخ التفسير والحديث حضرت مولانا عبدالحمید حماسي الحنفي الكابلي نعرہ تکبیر افغانستان اسلامی امارات علی قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خونزاده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په مجلس کې د هرات ولایت ټول علماو په اجازه باندې او کوم نور علما چې د نور ولایتونو نه راغلي مفتی صاحب د قندهار نه یا د نور افغانستان نه چې څومره علما راغلي ټول مجلس کې چې څومره علما دي عوام دي هر څوک چې مجلس کې وي بیا ورته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصا شیخ صاحب محمد یوسف حفظه الله چې د جامع شیخ الحدیث ده او د دې مدرسې استاد ده دته مبارکي وایم د فاضلانو ته خپله مبارکي وایم پلرونو ته ټول مجلس او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته. وخت مختصر ده یو څو لنډې خبرې کوم. مهم دا وي چې سړی د ځوانانو ته خبرې وکړي مشران علما عاصم پوه وي طالبان ورونو محصلین ورونو د پوهنتونو د مکاتب ورونو تاسې هغه څوک یئ چې په راتلونکي کې ملت ټولې واک سترګې په لاره تاسې ته ده. امام ابوالحسن علی الندوي رحمه الله کتاب الدعوه والفکر کی لیکي وای کچیرته فرعون دسې جامعات او مکتبونه جوړ کړي وای لکه نن چې غربیانو جوړ کړي نو په فرعون به ملامتیام نه وه د بني اسرائیلو او واړه ماشومان چې پیدا کېدل هغه به هم نه علالول تکلیف سره به هم نه مخ کېده ذهنیتاً به ټول بني اسرائیل د خپل ځان تابع ګرځولي. دا رښتیا ده. دغه خبر لږ ځوانان ورنو په غور را سره واورئ که خوند یې درکړه بس بیا ځم د یوه خبر کوم بله کوم هم نه. کله چې فرعون ته خوب لیدلی و هغه معبرینو خوب ورته تعبیر که چې دیتا په ملت کې به یو څوک پیدا کیږي او هغه به دیتا بادشاهي ړنګوي او ننګوي به ته د هغې سره د مقابلې دپاره د بني اسرائیلو واړه ماشومان علالوه او 1000 ماشومان د علال کړل د دې د ویرې نه چې دما بادشاهي هغه څوک په دې ماشومانو کې پیدا نسی چې دما بادشاهي ترې ړنګېږي خو د الله بیله معامله وه هغه ماشوم چې د فرعونیت هغه بخي وویست هغه ماشوم الله پاک د ده په کور کې ورته لوی د ده سره مقابله وکړه او مقابله دا سوه چې د مصر نه موسی علیه السلام راواوښت او چې کله مدین ته راواوښتو دی سالم راغی او هغه غرق ټولو بني اسرائیلو ته الله پاک نجات ورکړ. نن فرعون هر چاته منفور ده نن یهودیت ته نصرانیت ته مسلمانانو ته اهل هنودو ته
هر څوک چې د فرعون تاریخ ګوري فرعون پکې یو منفور سړی ده خو ننني غربیان د فرعون په لاره لا نړل داسې د علم دپاره د علم په نامه یې داسې ځایونه جوړ کړل چې اراده د دویم دغه اراده ده چې هغه څوک هغه ماشومان هغه مسلمانان هغه څوک چې د مظلومیت داعیه پورته کوي هغه حلال کی خو لا بالسکین الحاده په تیره چاړه نه حلالوي یو بل فکر یې جامعو مکاتبو پوهنتونونو ته راوړی علماو مونږ په دې نه خلاصېږو چې نن په هرات کې دا دریم مجلس ته چې زه مثلا دلته ګډون کوم تقریبا دا 3-4 ورځې پرله پسې دریم مجلس ته د هرات خلک دغه دي او که نور هم سته جواب راکئ د هرات خلک چې نن دی مجلس کې ناست دي هم دا ټول د هرات خلک دي که نور هم سته هغوی ته به موږ دعوت و تبلیغ رسوو که نه هغه لویه جامعات یو پوهنتونونه چې دلته دي خصوصي او حکومتي هغه هم د موږ مسلمانان دي او که نه نن د غربي فکري ښکلاک لاندې دي دلیل یې د افغانستان ته چې کله امریکایي اشغال راغی دلته یو څو مظلوم مسلمانان امریکایانو په مقابل کې راپورته سول مقابله یې کوله خیر د پوهنتونونو استادانو تاسې خوابدي کېږئ مه د مکاتبو ځوانانو تاسې خوابدي کېږئ مه دا تنها په تاسې کې نه د موږ په دیني مدارسو کې دغه فکر خپور کړی په مکاتبو په پوهنتونونو کې دغه فکر خپور کړی که چېرته دا کار فرعون کړی وی نن به فرعون ملامت نه ځکه دغه لاره یوه ډېره په ظاهره باندې د هغه چا دپاره چې بادیون نظر وي د هغوی دپاره یو په ظاهره رښتیا ښایسته ده خوندور ده نو په هغې وغولول نه وایي چې ټول مکاتب موږ سره د مکاتبو ډېر ځوانان د جهاد په سنګرونو کې ول د پوهنتونونو ډېر ځوانان ملګري ول داسې مدارس هم درلیدلې چې د دغه مردار فکر نه متاثرې وې ومو لیدل علما په هر ولایت کې موږ داسې علما درلودل اسانه مثال یې یو معقول مثال یې د یو مرغۍ په ځاله باندې چې یو مار راسي د مرغۍ ځاله وي د مرغۍ په ځاله کې بچان وي مار ورته راوخیږي دا مرغۍ دا چوغکه دا به د خپل بچانو نه دفاع کوي که به یې نه کوي که وسې رسیږي او که یې نه رسیږي نو مار په دا سر وهي مقابله کوي یا به د دې مرغۍ او د دې چوغکې بچان مار وخوري یا به مار بیرته د ونې نه کته راوغورځوي یا به زخمي او یا به مړ سي هغه 3 حالتونه لري اوس ووایئ مار تروریست ده که مرغۍ مار تروریست ده او که دغه چوغکه تروریسته ده مار ظالم ده که دا چوغکه ظالمه ده نن دغه غربي فکر خلک چې کوم مردار فکر یې د مونږ جامعاتو ته راوړي اجتماعي ځایونو ته یې راوړي د مونږ افغانستان ځاله ده ای آشیانه افغانا بودن اینجا یک مار بزرگ آمده بود از ما چوچه های ما را میکشت ما را زندانی میکرد ما را در ای آشیانه خود نمیگذاشتن این مار بزرگ یک چند گنجشک های پرنده ها در مقابل اوی ثعبان مبین این مار بزرگ با مقابلش مقابله میکردن همه کلان ها و کسانی که
جان خود را متفکر به القاب اول و دویم را می نامیدند. او کسانی که از مدارس اسلامی فارغ بودند نامش را نمی گیریم. او کسانی که مدعی بود که ما دکترای خود در علوم اسلامی از ازهر گرفتیم، هر کس میشناسیم، ضرورت به نامش نیست. من از پوهنتون فلانی فارغ هستم، ما از مکتب فلانی فارغ هستیم، اما اینجا عقلش، شهوتش، امو شهوتو، امو غلبه عقلیش محفوظ و محجور بود. نمیدانستند که ما چی میگوییم. عکساً مار اون مظلوم میدانست، امو گنجشکهای مظلوم، امو مرغهای مظلوم را او را تروریست می نامیدند. 20 سال دی فکر می بود. شما فکر بکنین کسایی که از استاد پوهنتون بودی، استاد مدرسه بودی، دکترا داشتی، چرا عقلت اقدر محجور و غلام بود؟ چرا عقل و فکرت اقدر مزدور بود؟ اصلا مثال عام فهم برات آوردیم. مار تروریست یا گنجوش؟ جوابی بتین. دروغ میگین شما. چرا این جوابه؟ در او وقتی که اینها حاکم بودن این جواب چرا برش نمیگفتین؟ چرا مناظره نمیکردین؟ چرا در فیسبوک در مسائل استحبابی دعوت به مناظره میدادین؟ چرا به اونا نمیگفتین که ما تروریست نیستیم؟ امریکا که یک مار کلان هزارها کیلومتر طول داشتن، اون مار افغانستان آمد، اینجا اشیانه ما را اشغال کردن، مدارس و مساجد و همه مراکز تعلیمی ما اگه اسلامی بودن یا عصری اونا را زیر پای کردن. دین روز ما طرف ترکمنستان رفته بودیم، در ولسوالی کشک رباطسنگی یک طالب با ما، یک دیگه مولیس با ما گفتن که این طالب میبینی، یک برادرش وید تحت چشم ما وی ما دیدیم که او را زنده انداخته بود، تان سرش تیر و تیر میکرد. کی مظلوم بود؟ اما گنجوش او مظلوم است یا مار؟ هر عقل میدانه، اما فکرهای ما را غلام ساختن، یا برای تلویزیون یا در پوهنتون غلام و دیکتاتور. ای علما ورونو چپ مکینی. دا زکه د هرات خلکو ته دغه خبر کوم، خو دغه خبر به علما ورونو تاسو ته وکم. چپ مکینی علماو، د هرات ټول ملت دلته مدارسو ته نه راځي. علماو پوهنتونونو ته لاړ شئ. موږ نه وایو چې پوهنتونونو خلاف یو، والله العظیم د پوهنتون علم دی موږ هر موضوع کې چې نن په پوهنتونونو کې کوم موضوعات درسیږي، که موږ خپل اسلامي علماو له تاریخي څېړنه وکړو، دغسې لوی علما مو درلودل، د موږ د علماو د شاتګ د وجې نه د موږ د علماو دین د انحصار فکر کې ونیو، دین یې صرف مدرسې پورې منحصر کړ. عالمو د مدرسې نه نه وځي، دا درس ډېر ثواب لري. د پوهنتون درس چې هلته په زرګونه ځوانان مو هغه غربي فکر نه متاثر ول، هغه عاقلانو هوښیاران یې موږ نه داسې واخیستل چې 20 کاله یې د موږ سره مقابله وکړله، پوه نه ول. ځکه ما ورته علماو ملامتي درلودله، غلام مولا مو هلته ورلېږلی، حر او آزاد مولا مو نه ور پرېښوده. هغه مولا چې داعي او دعوتګر و هغه ته مو ویلې ته مه ورځه، ته بیا کافر کېږې. خیر د علما چې تیر سول هغې پسې به نه ګرځو. د الله په خاطر باندې علماو دین ته نه تر مدرسې مه منحصر کوئ، هر اجتماعي ځای چې وي هلته لاړ شئ، دین خپور کوئ. موږ داسې غواړو چې دغه دین د اسلام لکه څنګه چې موږ دلته ناست یو، اوس موږ چې کله فارغان فارغو پډګیو ورپسر کو،
دا حدیث چې امام طبرانی روایت کړی عبدالرحمن ابن عوف ته چې رسول الله د سیادت لپاره پټګۍ وروهله دا حدیث امام طبرانی راوړی د عبدالرحمن ابن عوف او د علي ابن ابي طالب دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فعل کړی نن چې د موږ په پوهنتونو په مکتب کې فراغت وي علماء خیر ده زه د تاسې د اولاد په حیث زه د تاسې د شاګرد په حیث خیر د علماو کله چې په پوهنتون کې ځوانان فارغان کیږي هغوی ته چې کومه خولۍ ورپې سر کیږي تاسې علماو دغه کومه ورځ څېړلې ده چې دا خولۍ تاریخ د کوم جینه په دې مو بحث کړی چې دا خولۍ ولې د اکسفورډ چې امریکایي پوهنتون نه دغه فکر افغانانو ته راوړ نن په افغانانو کې هغه فکر داسې چلیږي چې یو څوک د پوهنتون نه ډاکټر فارغ شي چې یو څوک د پوهنتون نه په شریعاتو کې فارغ شي هغه خولۍ چې په اکسفورډ د امریکا کې دغه فکر دلته راوړو ای مولا په ما او تا څه شوي دي چې د هرات 100 متره یا 1 کیلومتر د دې مدرسې نه د پوهنتون لرې نه ده هلته چې کله یو فارغېږي ما ورته ولې دغه فکر او دغه ذهنیت نشو ورکولی چې هلته هم پټګۍ پرې رواج کړو همو افغاني دود ده همو اسلامي دود ده همو افغاني کلتور ده همو اسلامي کلتور ده خو دا خو موږ علماو کې مشکل ده موږ علما داعیان نه یو موږ علما په داسې شیانو باندې که صرف موږ په دې بحث وکړو چې دغه خولۍ روا ده که ناروا ده لا خطرناکه مسئله ده دې ته قباعه وایي قباعه یو کتاب یو عالم جوړ کړی ما سره سته مطبوع ده کله چې هغه نوې اروپا جوړه سوې مسلمانان چې د الجزایر او د المغرب نه چې فرانسې ته تلل هغه زمانه کې چې افریقا د فرانسویانو د استعمار لاندې وه ابن علیش په نامه یو مالکي عالم تېر سوی ډېر مشهور عالم ده څوک چې په مالکیت کې مطالعه لري ابن علیش مشهور عالم ده یو کتاب جوړ کړی ده هغه دویم جز اول جز مانه د کتاب د یادو في لبس قلنسوة النصارى هدية الحياراء في لبس قلنسوة النصارى د حرمت د نارواتو فتوا یې پې کړې څنګه ملا نیکتایي ته دې فکر ده دغه خولۍ چې د اکسفورډ نه راغله د ما او د تا په پوهنتون کې په ټول افغانستان کې رواج ده ولې ملا چپ یې موږ نه وایو چې هغه د ما زوی د ما ورور د تا د تره زوی چې د دې پوهنتون نه فارغېږي فکر کې داسې ور چې دا خولۍ په سر نه کې بیا ته ډاکټر غوندې نه ښکارې ته بیا پوهنتون نه فارغ نه ښکارې ولې دا فکر پې منلی په موږ څه سوي دي چې دغه فکر په دې خپل پوهنتون کې خپور کړو او دغه فکر د زرګونو کیلومتره نه دلته راغی خیر د علماو لږ راویښتئ خیر د علماو په استحباباتو باندې مسایلو باندې اخته کېدلو نه موږ ته لوی چیلنجونه پاتې دي ټول افغانستان تنها په مدارسو نه اصلاح کېږي علماو لوی اجتماعي ځایونو ته مراجعې وکئ هلته داعیان وګرځېږئ دعوتونه وکئ چې نور د کافرانو دغه فکرونه داسې خنثی کړو چې څوک دا امید ونه لري چې د افغانستان په جامعه کې څنګه چې په مدارسو کې څوک نشو پیدا کولی چې موږ سره مقابله وکړي د ګوتو په شمار ملایان یې درلودل ځکه موږ دلته فکران کار کړی راځئ پوهنتون کې هم فکران کار وکړو مکتب کې هم وکړو په یو بل اقتصادي مرکز کې هم وکړو یو بل اجتماعي مرکز کې هم وکړو چې هیڅوک په افغانانو کې داسې پاتې نه شي چې بله ورځ چینایان دلته راځي استعمار کوي چې د موږ د افغانانو د منځ نه څوک مقابلې ته ورسره ودرېږي بیا چې موږ مقابله کوو وچ به چینایان وزنو هره ورځ به مو جنګ د چینایانو سره 100 کاله به مو دا جنګ دوام نه کوي ډېر چې چینایانو سره جنګ بیا دوام وکړي 15 کاله 2 کاله 3 کاله راځئ فکرونه جوړ کړو علماو د الله په خاطر باندې هغه مې یوه لنډه غوښتنه وله نه که فرعون دغه کار کړی وی چې نن اروپایانو کړی نن به فرعون چا نه ملامتاو کمقل و که نه پوهېده نه نن غربیانو هغه کارونه وکړل نن یې ټوله اسلامي نړۍ استعمار لاندې ګرځولې که د وسلو استعمار نسته فکري استعمار خو څه که نه نسته فکري استعمار څومره غلامان یې ګرځولي
عالم چې د دین یو خبر کوي یو پوهاند ورته راجګ شوي په اسانه خبرونه یې خبر لکه مونږ دعوت منحصر کړی تبلیغیانو بچرکانو سره مو مرانه وي تبلیغیان چې دعوت کوي وي جهاد نه مني هغه ملایان چې کله د تبلیغیانو سره ډېره ورانه کوي چې ورته وایي ولې تبلیغیان وي دا خو جهاد نه کوي دغه مولا چې ته تاریخ وڅېړې په دې 20 کلن جهاد کې والله که مجاهد ته 10 روپۍ ورکړي نو تا چېرته پوستې فتح کړي کومه ولسوالۍ دې نیولې کوم ځای کې دې یو ټانګ الوزولی خیر د علماو یو د بل مخ مه نیسئ دعوت وکئ که هغه عوام دي خو تاسې علما راجګ سئ دعوت وکئ دعوت یو لوی رکن د اسلام جهاد تدریس دعوت دا درې واړه مونږ دا دوه ډېر کلک رانیولي دي خو دعوت چې د اسلام یو لوی اصل د رانه پاتې ده الله پاک مو روغ جوړ لره یوه لنډه خبر کوم دغه قاري صاحب ضیاء الحق حقانی کوم کتاب جوړ کړی نو دا خو بیا یوه غوښتنه مې افغانانو علماو ته اوس یې ما ته راکړه نو زه خو سره شناخت هم نه لرم یوه غوښتنه کوم دا مې ډېرو ځایونو کې ویلي افغانانو علماو مونږ تر هېچا کم نه یو راځئ خپل علما نړیوال شهرتونه ورکړو هر څوک چې وي بخیلي ونه کړو یو عالم کتاب په تجوید کې جوړ کړو جامع التجوید دا وګورو افغانستان په سطح یو د هرات علما به د ټول افغانستان علما که دا کتاب په تجوید کې برابر کتابو نو څه ضرورت ته چې د بل چا کتاب رواجو راځئ په مدارسو کې خپل کتاب ووایو د نصاب مو له هغه علماو نه جوړ کړو چې د مونږ کوم خپل افغاني علما دي یو به مو حریت و استقلال وي یو به مو خپل علما په نورو باندې پیژندلي وي خیر د علماو دا بد کار نه ده دا د ټولې دنیا نن عادت ده مونږ به لږ نورم استقلال پیدا کړو علما مو والله تر چا کم نه دي دا راسره ومنئ الحمدلله تنا د هرات کې څومره لوی علما دي په قندهار کې په هلمند کې په بلخ کې مونږ بلخ څومره لوی تاریخ درلود دغه هرات مو څومره لوی تاریخ درلود دغه تاریخ به مونږ علمي څه وخت راژوندی کوو نو د قاري صاحب ضیاء الحق چې کوم کتاب جوړ کړی همداسې نورو ډېر علماو نو الله پاک دې هغو ټولو علماو د تصنیف لړۍ همداسې جاري و تانده ولري او الله دې خدمتونه قبول کړي که کتاب داسې کتاب وي چې اهلیت ولري راځئ په مدارسو کې همدا د نصاب کې داخل کړو هغه چې نورو جوړ کړي هغې ته مونږ احترام لرو خو خپل کتاب به رواج کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين